د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. ملګري ملتونه غواړي د ختیځو ولایتونو زلزله ځپلو ته موقتي او دایمي سرپناهي جوړې کړي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام استازي سټیفن رودریګز ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به د کونړ او ننګرهار د وروستۍ زلزلې قربانیانو کورنیو ته د مرستو د راجلبولو لپاره بیړنۍ غوښتنه پیل کړي. نوموړي څرګنده کړې چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام هڅه کوي چې روغتیایي مرستې او د غراض د خلکو لپاره موقتي او دایمي سرپناهي برابرې کړي. د رسمي ارقامو پر بنسټ کونړ کې د تیرې زلزلې له امله تر دې مهاله د شهیدانو شمیر 2215 د زخمیانو 3640 تنو ته لوړ شوی او 6202 کورونه ویجاړ شوي دي. قطر د افغانستان زلزله ځپلو لپاره د هوایي دهلیز د پرانیستلو خبر ورکړی دی. د قطر دولت ویلي چې د افغانستان زلزله ځپلو خلکو لپاره د بشري مرستو استولو هوایي دهلیز پرانیستی دی. د قطر بهرنیو چارو وزارت په وینا د هوایي دهلیز د دغه هیواد د امیر تمیم بن حمد آل ثاني په لارښوونه پرانیستل شوی دی. د قطر بهرنیو چارو وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د هیواد د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثاني په امر د قطر وسلوال ځواک د بهرنیو چارو وزارت او کورني امنیت ځواک په ګډه همکارۍ افغانستان ته د بیړنیو بشري مرستو رسولو هوایي دهلیز پرانیستل شو. قطر د افغانستان ختیځ کې د زلزله ځپلو سره تر دې مهاله 9 الوتکې بشري مرسته کړې ده. د ورېښمو پل د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانیستل شو. د نیمروز ولایت مقام د رسنیو دفتر وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د ورېښمو پل د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانیستل شو. د یاد دفتر په وینا دغه لار د یوې اونۍ راهیسې د ایران له لوري تړل شوې وه چې د نیمروز ولایت مقام او د ایراني مسؤلینو له خبرو وروسته اوس د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانیستې ده. دغه دفتر زیاتوي چې د نیمروز ولایتي اداره د ایران له مسؤلینو سره د ښې همغږۍ د سرحدي ستونزو د حل او د دواړو اړخونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا لپاره جدي هڅې کوي. عبدالباري عمر له نړیوال بانک څخه غوښتي چې افغانستان کې د برېښنا په برخه کې خپلې نیمګړې پروژې بشپړې کړي. د برېښنا شرکت مشر عبدالباري عمر له نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او یو شمېر هیوادونو څخه غوښتي چې د برېښنا په سکتور کې خپلې نیمګړې پروژې بیرته پیل کړي. هغه ویلي د برېښنا مسئله د اوسني عصر انساني اړتیا ده او باید دا بهیر سیاسي نشي. نوموړي پرون په کابل کې د برېښنا سکتور اړوند د پانګونې جلب یوې غونډې ته زیاته کړې چې ډېرې داسې پروژې موږ لرو چې د دغه تمویلونکو لخوا د تیر نظام پر مهال تمویلېدلې، خو کله چې زموږ نظام راغی دغه پروژې نیمګړې پاتې شوې. هغه غوښتنه کړې چې د برېښنا د سکتور په برخه کې باید نړیوالې مرستندویه ادارې او هیوادونه سیاسي چلن ونه کړي او یوازې د انساني اړتیاو له مخې ورسره تعامل رامنځته کړي. تیره اونۍ له پاکستان او ایران څخه 11400 کورنۍ راستنې شوي دي. د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت په تیره یوه اونۍ کې له ایران او پاکستان څخه د 11400 افغان کورنیو له راستنېدو خبر ورکړی دی. د یاد وزارت ویان عبدالمطلب حقانی ویلي چې د دغو تازه راستنې شویو کورنیو د غړو شمیر 120,030 کسان کیږي. د نوموړي په وینا چې کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په دغو افغان کډوالو نغدي پیسې او سیم کارډونه ویشلي او روغتیایي خدمات یې ورته چمتو کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان غیر قانوني ACC او POR کارت لرونکو افغان کډوالو ته د اګست تر 11 مهلت ورکړی و چې له دغه هیواده وځي او د اخراج لړۍ د تیر په نسبت چټکه شوې ده. امریکا پر هغو هیوادونو بندیزونه لګوي چې امریکایي وګړي پکې زنداني دي. د امریکا ولسمشر یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې به یې هغه هیوادونه په تور لیست کې شامل کړي چې د ډونالډ ټرمپ په ټکو بې ګناه امریکایان زنداني کوي. دغه فرمان پر هغو هیوادونو بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګوي چې په یرغمل ډیپلوماسۍ کې ښکېل دي. که څه هم سمدستي د کوم هیواد نوم نه دی اخیستل شوی، خو یو جګپوړي چارواکي ویلي چې چین، ایران او افغانستان د هغو حکومتونو په توګه تر څېړنې لاندې دي چې په دوامداره توګه په یرغمل ډیپلوماسۍ کې برخه لري. دا تور لیست پر هغو ډلو هم پلي کیدی چې ځینې سیمې کنټرولوي خو د دولتونو په توګه نه دي پیژندل شوي. نایجل فراج خبرداری ورکړی چې واک ته د رسیدو په صورت کې به ټول افغان نارینه او ښځینه پناه غوښتونکي وشړي. د بریتانیا د اصلاحاتو ګوند مشر نایجل فراج اعلان کړی چې
کله دغه هیواد لومړی وزیر شي نو افغان ښځینه پناه غوښتونکي به بیرته افغانستان ته واستوي. هغه له سکای نیوز سره په مرکه کې تایید کړی چې که واک ته ورسیږي هغه افغانان آن که میرمنې هم وي چې د مانش له کاناله بریتانیا ته د ننوتو هڅه وکړي نو سملاسي به ونیول شي او بیرته به افغانستان ته وشړي. نوموړي زیاته کړه چې کیدای شي د ماشومانو لپاره بیل شرایط په پام کې ونیول شي. یادو څرګندونو د افغان پناه غوښتونکو په ځانګړې توګه د ښځو او د بشري حقونو په اړه جدي اندېښنې راپارولې دي. د جاپان لومړي وزیر له خپلې دندې استعفا وکړه. نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې د جاپان لومړی وزیر شیګیرو ایشیبا د واکمن ګوند یعنې لیبرال ډیموکراتیک د ویشل کېدو د مخنیوي په خاطر استعفا وکړه. جاپاني رسنیو لیکلي چې نوموړي د نړۍ څلورم اقتصادي ځواک یعنې جاپان د سیاسي ګډوډۍ په لور روان کړ. د جاپان لومړي وزیر شیګیرو ایشیبا تر ډیرو فشارونو وروسته د خپل واکمن ګوند د ویشلو د مخنیوي لپاره استعفا وکړه. ایشیبا په ټول ټاکنو کې د ماتې او لوړو لګښتونو له امله تر فشار لاندې و او په داسې وخت کې استعفا وکړه چې ښایي ګوند په نږدې ورځو کې د هغه په اړه انتخابات کړي وي او هغه یې د ګوند له مشرۍ څخه ګوښه کړی وي. خو نوموړي د ګوند له مشرۍ او صدارت څخه هم استعفا وکړه. زیلینسکي د پوتین لخوا مسکو ته د سفر بلنه رد کړې او هغه یې کیف ته بللی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین هغه وړاندیز رد کړی چې نوموړی د سولې د خبرو لپاره مسکو ته بللی دی. زیلینسکي پرون یعنې شنبه له ABC تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې وویل چې پوتین کولی شي کیف ته راشي خو زه نشم کولی په داسې حال کې چې پر هیواد مې هره ورځ توغندي توغوي او حملې کیږي مسکو ته ولاړ شم. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې د پوتین وړاندیز یوازې د دې لپاره دی چې دا لیدنه وځنډیږي. د هغه په وینا پوتین له متحده ایالتونو سره لوبې کوي. ولسمشر پوتین له دې مخکې له خپل اوکرایني سیال سره لیدنه کم اهمیته ښودلې وه خو هغه په عین حال کې ویلي و چې چمتو دی له هغه سره د روسیې په خاوره کې وویني. زرګونه اسرائیلیان یو ځل بیا غزه کې د اوربن او د یرغملو د خوشي کولو په ملاتړ راټول شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په تل ابیب او بیت المقدس کې لسګونه زره اسرائیلیان راټول شوي او د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یې غوښتي چې د غزې اوربن او بندیانو د خوشي کېدو موضوع جدي وګڼي. راپور کې راغلي چې په غزه کې اوس هم 48 اسرائیلیان بندیان دي او چارواکي زیاتوي چې شاوخوا شلې ژوندي دي. د دې بندیانو کورنۍ ډاریږي او نیوکه کوي چې پر غزه د اسرائیل بریدونو د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. ټرمپ ویلي چې نوموړی په جدي ډول له حماس سره پر خبرو بوخت دی خو تر دې مهاله له یادې ډلې سره کومې هوکړې ته نه دی رسېدلی. دا په داسې حال کې دی چې د اسرائیلي ځواکونو لخوا د غزې ښار کې جګړې شدت موندلی او د یرغمل شویو کسانو د وژنې احتمال پر زیاتېدو دی. د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.